السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ په لغمان شریف کې یو، هغه ولایت چې په شرافت او په شینوالي باندې مشهور دی او لږ زره نور مسایل باندې هم مشهور دی چې هغه تاسو ټول پوهیږئ. موږ انشاءالله ځو بازویونه ګورو، نورستان نه راغلو، شپه هم په ننګرهار کې وکړه، مختلف ځایونو کې اوس هم ډوډۍ وخوړه. مطمئن یم چې دوستانو خبرې به مو اورېدلې وي. اوس زه غواړم تاسو یو ځای وښیم، کوم ځای کې چې قمر بنسټ غټ پلان لري. موږ په لغمان کې 400 جریبه ځمکه دولت نه اخیستې ده او اوس غواړو مختلف پلان تطبیق وکړي، لیکن دا پلان نه غواړم تاسو ووایم بلکې تاسو غواړم وښیم. السلام علیکم. یو ډیره جدي او مهم موضوع ده، د دې بازو خپل چشمې وباسم. موږ د نورستان ټول دوستان راغلو هغه ځمکې ته کوم چې موږ په لغمان کې نیولې ده. الحمدلله په قندهار کې هم چنان او په کابل کې هم خبرې روانې دي. موږ په لغمان د شریف ولایت کې 500 جریبه 400 جریبه قرارداد امضا شوی دی، غواړو اضافه هم کو. په دې ځمکه کې به انشاءالله موږ زراعت او مالداري کوو. زموږ پلان دی چې په افغانستان کې ځمکه ډېره زیاته ده، اوبه ماشاءالله شته دی، کاریګر پکې ارزانه دي، ولې نه موږ دې ګټه واخلو. زه ډېر ځله افغانستان ته راغلی یم، 14 مختلف ولایتونو ته سفر مې کړی و او یو شی پیدا کړو چې متاسفانه د افغانستان دغه ځمکه چا هېڅ ګټه ترې نه واخیستې. اوبه په سیندونو کې بهیږي، نورو ملکونو ته ځي، لیکن څوک استفاده کوي نه. ولې نه موږ وکولی شو دلته زراعت او مالداري عام کو. ښه ډېره ځمکه لرو، کارمندان لرو، ماشاءالله کاریګر ارزانه دي، ځکه په نورو ملکونو کې عادي کارمند ته باید $12 د یو ساعت په سر ورکړي، په افغانستان کې 50 سنټ باندې کار کولی شي. ولې نه موږ دا ځمکې کې مالداري وکړو، زراعت وکړو، ښه صحیح ISO سټنډرډونه تطبیق کړو پې، او نه فقط افغانستان ته تولیدات ورکو بلکې نورو ملکونو ته، اروپا ته ورکو. داسې نه ده چې په افغانستان تولیدات نه کیږي خارجي ملکونو ته. موږ سره په ماشاءالله په قندهار کې کمپنیګانې دي، د جوس کمپنیګانې چې د مختلف دنیا ته خپل جوس لیږي، یعنې دا ناممکن نه ده. په همدې دلیل باندې انشاءالله موږ راغلي یو او د قمر بنسټ دا یو جدي پلان دی چې موږ دلته کافي فنډ یو ځای کړی دی چې موږ وکولی شو دغه پروګرام تطبیق کړو. دا به څنګه وي د باندې به تفصیلي بحث کوم، لیکن موږ غواړو چې دغه هر یو مال، هر یو ځمکه دلته فکر دلته موږ 1000 ونې لرو یا مثلا 1 میلیون ونې لرو، دا به 100 ونې د یتیم په نوم باندې کیږي. دا یتیم چې څنګه غټیږي ونې به ورسره غټیږي او دلته به موږ سرمایه جوړو. که مالداري هم کوو نو موږ به 2 غواګانې یو یتیم په نوم باندې کوو چې کله یتیم 13 کلن کیږي هغه ته به سرمایه هم جوړیږي، ځکه چې د واده نوبت کیږي نو باید سرمایه ولري چې واده وکړي. فلحال موږ 111 یتیمان په ټول افغانستان کې لرو، دا غټ نمبر دی. صحیح دی، موږ هره میاشت دوی ته $15 مصرفو پې قرطاسیه، کالي، لباس، $10 جب خرچه، تعلیم، د صحي برخه دا ټول موږ غوره نیولی دی. کفالت یې موږ په غاړه کې دی، لیکن دکې یو کمبوتی دی. هغه کمبوتی څه شی دی چې دوی ته موږ سرمایه نه جوړو، او دا دنیا د سرمایې ده، دا دنیا د اقتصاد ده. نو موږ باید په دې عصري نړۍ کې اقتصادي قوي اوسو، زموږ ماشومان به اقتصادي قوي اوسي، زموږ یتیمان به اقتصادي قوي اوسي. نو په همدې دلیل باندې انشاءالله دلته چې کوم کارونه هم کیږي دا به ټول خیریه وي. ونې به د کونډو د یتیمانو په نوم وي، د ښځو په نوم به وي، دلته به چې کوم غواګانې وي هغه بل چا په نوم وي، چې کوم سرمایه د غوا نه راځي که خوسکی دی او که نور شیان دي دا به د یتیم ته ورکول کیږي. فقط 1% به د دیزي مصرفات دپاره ترې اخیستل کیږي. نو انشاءالله دا یو خاص پلان دی چې ما مخکې کړی دی او الحمدلله نور ارګانونو سره مې شریک کړی چې نور ملکونو کې هم تطبیق کړي، ځکه ما IHS سره په ترکیه کې وکتل، همداسې په کاناډا نور ارګانونو سره. متاسفانه چې هغوی هر یو یتیم کفالت په غاړه اخیستی دی، لیکن پکې یو مشکل دی، هغه دا دی چې موږ یتیم ته سرمایه نه جوړو. صحیح دی موږ پرې تحصیل وکړو، صحیح دی موږ کفالت یې وکړو، صحیح دی هغه ژوندی پاتې شو، الحمدلله صحت یې ښه دی، 22 کلن دی، 1 روپۍ نه لري، بیا سړک ته لاړ شي. نه، موږ باید داسې پروژو سره راشو، بنیادي پروژو سره راشو. انشاءالله د قمر بنسټ مکمل همدغه فلسفه هم دا ده چې موږ بنیادي کارونه کوو او دا زموږ د بنیادي کارونه یو مثال دی. انشاءالله تاسو به دوامداره حوال در کومه. د دې ځمکې ټول اسنادونه لغمان ولایت د دفاترو نه خلاص شوي دي، وزارت تسلیم شوي دي. انشاءالله ډېر ژر به وزارت نه موږ ټول کاغذونه بیرته لاس سره وړو او قراردادونه ټول امضا شوي دي. انشاءالله هغه نه بعد د باندې کار شروع کړو. مختلف انجینران ما ځان سره وړي دي، همداسې په ترکیه کې او په انګلستان کې زه خلکو سره په تماس کې یم څو د هغوی تجربو نه هم ګټه واخلم، نه فقط په زراعت بخش کې او مالداري بخش کې بلکې په صحت بخش کې هم چنان. نو دا به انشاءالله دلته به موږ شودې هم پروسس کوو، چیز او همداسې نور شیان به جوړو، نه فقط افغانستان تولیدېږي بلکې نور دنیا هم چنان. نو دا هیڅ ناممکن دي، یعنی دا ټول کارونه ممکن دي، فقط د 2 دلایلو نه. یو دلیل دا چې الله سبحانه وتعالی فضل و کرم نه، د اجازې نه، او دویم ستاسو د دوامدار همکاري نه. نو ورونو خویندو ستاسو همکاري ده چې نن دلته موږ دا کارونه کوو. راځئ چې مخکې لاړ شو، ځکه افغانستان ته او امت ته ډیر کار پکار دی. دا خو فقط شروع ده.
زموږ د نورستان سفر همدلته پای ته رسیږي. موږ ګروپي عکسونه وباستل او دغه ویډیو تاسو ریکارډو. جزاک الله خیر. ټول سفر هم ولیدو. اخري بیا هم تاسو وایم چې هر سړی دا ویډیوګانې ګوري. هدف دا دی چې انشاء تاسو وګورئ چې زموږ په ملک کې دننه څومره ښکلاګانې دي، څومره ښایسته منظرې لرو. په نورستان کې امکانات شته دی چې مخکې نه پلان کوئ، لاړ شئ خپل فامیل سره، دوستانو سره، او هلته د خپل د منظرو نه خوند واخلئ. جزاک الله خیره. موږ ټول همدا دعا کوو چې الله سبحانه وتعالی زموږ ملک کې دوامداره امن، سوکالي او خوشبختي راولي. همدا ځوانان دي الله سبحانه ژوندي لري تر څو به وکړي دا ملک او د مسلمان امت ته خدمت وکړي. جزاک الله خیره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېره مننه.